اوس یو حدیث چې ما وی هغې ته غوږ کېده. حضور پاک فرمایي المرأة اذا صلت خمسها، سلو ته جنت ګټل ګران دی او ښځو ته ګوره ډېر آسان دی. د ښځو مجبورۍ زیاتې دي، سلو ته جنت ګران، ښځو ته آسان. حضور پاک فرمایي المرأة اذا صلت خمسها، چې پنځه منځونه خپل کوي، وصامت شهرها، او د رمضان روجې نیسي، واحسنت فرجها، د خپل اندام حفاظت کوي، د ګناه نه ځان ساتي، فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت، د جنت په کومه دروازه چې خوښوي ور داخله دي شي. دا د ښځو آسان شی شو. مونځ د خپل کوي، روجې دې نیسي، او د خپل اندام حفاظت دې کوي، بې ستري او بې پرتګي دې نه کوي. دا جنت د دې ټیکه شوه. حضور پاک مبارک رښتیا وایي، قسم دې که دروغ وایي، رښتیا وایي چې ښځې دا د شیطانانو جالونه دي. خفه کېږئ ما، دې زمانه کې په مارکیټونو کې ورشه وګورئ، سړي به ډېرې او که ښځې به ډېرې، ښځې به ډېرې. او په کم لباس کې بار دا زنانه ګرځي، په نرو جامو کې ګرځي. نبی علیہ السلام فرمایي وی اخره زمانه کې به ښځې څنګه جامې به اغوستي او بربنډې به کاسیات عاریات، جامې به اغوستي او بربنډې به. صحابو ته خو د دې زمانې دا نری لباس د سیپون جوړې او د جارجټ لوپټې یې نه ویلې دي. هغې به وایي دا به څنګه صاحب، جامې به اغوستي بربنډې به وی، او جامې به اغوستي او بربنډې به. او پلاره چې ځي مائلات ممیلات، دی بزان سړو ته مایل کوي، داسې تلل به کوي، او سړي بزان ته رامایل کوي. رؤوسهن کاسنمة البحت، او سرونه به داسې د مکیز نه لوړ او کاږه به وړي لکه عربو کې دا سره اوښان دي بهتي لوړ قباني وي، او داسې یو طرف ته مایلي چې په لاره ځي نو د کاږه به په لاره رواني، سټ به په لاره کوږ رواني چې سړي راته رامایل شي. رښتیا وایه حضور پاک مبارک چې څه خبره کړې ده هغه ده که نه ده؟ اوس د جارجټ لوپټه چې د کمې ښځې په سري، د ښځې وجود عورت دی، چې دا مونځ کوي که مخې ښکاري نو خیر دی، که لاسونو دا تلی ښکاري نو پروا نشته. او بعض علما وی نه خیر دی که دا ګوتې یا د پاسه د لاس دا شا دا ښکاري نو هم خیر دی، بلکې بعض علما وی چې نه ګوتې به ښکاري، دا د پاسه حساب هم نه ښکاري، تلی دی ښکاري. زه خیر دی که دا د پاسه حصه او تلی ښکاره شي پروا نشته، دارنګې د خپو تلی که ښکاري پروا نشته، او که د خپو د ګوتو د پاسه دا پنجه ښکاري، بعضې علما وی دا به هم پټی، خو دا ګرانه ده که دا هم ښکاره شي پروا نشته. ګیټو نه لاندې حصه به پټی، پنډی به پټي، سټ به پټي، ویښته به پټي، که دې کې دا ښکاره شو مونځ یې ورسره نه کېږي. اوس تاسو نه تپوس کوم دلته ناست یو، کمې ښځې چې د سیپون یا د جارجټ لوپټه په سر کړي نو ویښتې ته بار ښکاري که نه ښکاري، مونځ به د کم ځای نه وشي. یا سټ ته بار ښکاري، سټ ټول اندام دې ښکاره شو، مرۍ ته بار ښکاره شوه، مونځ د کم ځای نه وشو. غوږونه یې ښکاره شو، څونه اندامونه ښکاره دي، داسې جامع غوندې لباس پرتوګ چې د هغې نه یې دننه پنډی ښکارېږي، نو مونځ به د کم ځای نه وشي. او ورونو ګوره یاد وساتئ، که یو ښځه وایي زه خو په کور کې دننه مونځ کوم، زما ویښته ښکارېږي نو ښکارېږي دی، نه ښځه که داسې کوټه کې مونځ کوي چې دروازه ځان پسې بنده کړي، هېڅوک هم نه، بیا هم عورت پټول وله فرض دی. داسې کوټه کې چې هېڅوک نه، بیا به هم سر پټی، بیا به هم سټ پټی، بیا به هم مری پټی، بیا به هم لیچې پټی، او بیا به هم پنډی پټی. او که دغه پټه کوټه کې وجود ښکاره شو نو بیا هم مونځ ورسره نه کېږي. د دې ښځو مونځونه بیا کېږي؟ قطعا نه کېږي. نو پالش چې ښځه پر نوکونو مږي، نو پالش سره د کم ځای نه اودس کېږي. او که ښځه په لوی اودس ماتي کې ده، په غسل کې ده، او نوک پالش په نوک پورې دی، لاندې اوبه نه ورځي، دا ګناهګاره ګرځي، دا پلیته ګرځي، نه اودس صحیح کېږي. لاندې نوک اوچ پاتې شو، د پاسه پې دغه پروت دی، د نوک پالش هغه رنګ پې د پاسه پروت دی. که غسل کوي لاندې اوچ پاتې شو، اودس ونه شو، غسل نه وته، که مونځ کوي څونه ګناهګاره به ګرځي. نوک پالش د ښځو دپاره ګناه. او راشه وګوره ښځې پورې کوي که نه پورې کوي؟ دا څومره ګناهونه دي د ښځو. نکري دی دې پورې کې ښځه، نکري ده چې په نوک ولګي، د نوک عیسه وګرځېده، د نوک جز وګرځېده، هغه د نوک نه بیا نه لرې کېږي. او نوک پالش چې په نوک پورې شو چې معمولي غوندې اوچ شي او زور ورکړي نو ته یې خوا جدا شي، د نوک عیسه نه ګرځي. ښځې نوکونه پرې کوي، که نه پرېږدي یې اوږده اوږده نوکان. زما یو ماشومه ده، اما ته وي نه بابا وی نوکان خو پرېږدي نه، ما بچې مونږ خو چې تلار کې انسان د غیر اختیاري په نظر برابر شي، یا سوزکي موزکي کې داسې اوږده اوږده نوکانې وي، وی دی د بیې ښودي، د بیې نوکان راوړي او په نوکونو یږدي. ښځو سرونه کټ کړل د سړو شان. نبی علیہ السلام ورته لعن الله المترجلات، هغه ښځه چې په جامه کې او په شکل کې د سړو په شان تشبیه کوي، وی په دې د خدای لعنتي. او هغه سړي چې هغې د ښځو په شان جامه اچوي او د ښځو په شان شکل جوړوي، حضور پاک فرمایي په دې د الله لعنتي.
دا د ښځو مفسدي دي او فسادات دي. بے ستري پکې شوه، بے حیایي پکې شوه، په لوپټګو په چادرګو کې ګرځي، په دکاندارانو سره په دکانونو کې ګپې شپې لګوي. اوس خو لا موبایل پکې بیلې راووتې او په موبایلو کې خو تصویر والا موبایل راووتې. اورېدلي مې دي هلکان او جنکۍ د موبایل په ذریعه بل ته تصویرونه هم لیږي. د خدای قهر او غضب به په دې وطن نه راځي. مونږ وایو خدایه معاف هم کې، نو په تشه دعا خو نه معاف کېږي چې کومه ګناه کې به هم پرېږدې که نه. ښځې هم د بې حیایۍ نه منې نه کړې، د بې سترۍ نه منې نه کړې، هلکانو سره د خبرو نه منې نه کړې، او سوال کوو چې خدای په مونږ رحم وکړي، ګناه معاف کړي. د ګناه خو پرېږده نو بیا توبه وباسه. رونو اوس د دې ښځو دا بې ستري او بې حیایي او د دې ښځو دا مونځ نه صحیح کېدل، دې له د مدرسې ضرورت شته او که نشته؟ تاسو راته ووایه کوم ځای به زده کوي؟ دې له پکار دي چې دیني مدرسه کې دا ماشومان جنکۍ داخله کې علم پې وکړي، قرآن پې زده کړي، احادیث پې زده کړي، دینی مسائل فقه پې ووایه چې ښځو ته پته ولګي چې په کوم لباس کې به زه مونځ کوم، بار بس په کوم لباس کې وځم. ښځو سړو سره مې خبرې جایز دي او که جایز نه دي، د پردې څه حکم دی، د ماشوم د لویولو څه حکم دی، او د ماشوم د تربیت څه حکم دی، د خاوند څه حقوق دي، د سخر څه حق دی، د خواکې څه خواخې څه حق دی، د لیورونو او د اندروریانو څه حق دی، د ګاونډي څه حق دی، ډوډۍ به حلاله حرامه پسې پیژنم. دا خو هله کېږي چې دې مدرسه کې داخله کړي. اوس تاسو نه تپوس کوم د دې خبرو نه پس د ښځو د مدرسو ضرورت شته او که نشته؟ سړو چې څنګه د نبي علیه السلام نه علم زده کړی دی، حضرت ابو هریره رضی الله عنه، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، حضرت انس بن مالک رضی الله عنه، حضرت مغیره بن شعبه رضی الله عنه، دا صحابه کرامو دی د حضور پاک نه دین زده که، حدیث او قرآن او امت ورسو. دغه رنګې ښځو زده کړی. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها، ابو هریره صاحب د 3000 او د 500 او د 401 احادیث حافظ دی. د نبی علیہ السلام تقریبا 5,500 احادیث هغه یاد کړي دي، امت ته رسول دي. او عایشه بیبي د څونه احادیث حافظه ده؟ 2210 احادیثه، نیم په نیم ورسره چلېدلې ده. 2210 احادیث حضرت عایشه صدیقه امت ته رسول دي. ممکن ده چې ډېر به ورته یادو، خو چې کوم امت ته رسېدلي هغه 2210 احادیث دي د حضور پاک نه. به او عمر یې څونه سړی حیران شو. عایشه بیبي نبی علیہ السلام چې کله وفات کېده 13 کالو وه. نو علم چې څنګه سړو زده کړی دی، دغه رنګې ښځو هم زده کړی دی. عایشې بیبي هم زده کړی دی. یو ځل چا ورته ووایي زمونږ په دې وطن کې هم دا رواج دی چې خلک د اخترونو په منځ کې ودونه نه کوي. داسې ده که نشته؟ هلکه وایي اخترونو منځ کې واده مه کوئ، دا سپېره دی. دا د جاهلیت د زمانې خبره ده. هغه زمانه کې به هم په شوال کې چا واده نه کو. وی ولې؟ وی دا سپېره دی. عایشه بیبي وایي دا د جاهلیت رواج ختم کې. وی ګوره، وی زما واده نکاح په شوال کې شوی ده، وی واده مې په شوال کې شوی دی، د لوی اختر په میاشت کې د 2 اخترونو میاشت کې مې نکاح شوی ده، واده م شوی دی. نو وی زما نه بختوره ښځه بله کم ده. وی حضور پاک زما په کوټه کې دفن دی، د هغې په کوټه کې حضور پاک دفن دی. او وی حضور پاک زما په غیږ کې تسا ختلې ده. ډډه د عایشې بیبي سینې ته والې وه. وی سر مبارک زما سینې او زما زنې سره لګېدلی و چې د حضور پاک مبارک نه سو وتله. او وی دغه وخت سره حضور پاک مبارک بیمار و. نو زما رور راغی عبدالرحمن، هغه سره مسواک و. نو نبی علیہ السلام ډېر په شوق هغه مسواک ته وکتل. وی ما ورته وی چې صاحب مسواک ته م زړه کېږي مګې؟ وی سر مبارک یې وړقو. وی مسواک مې راواغېسته. وی مې چې صاحب وی چې غاښونو کې ومږه مسواک کلکو. وی مې چې صاحب درلی نرم کم نو سر مبارک یې وړقو. نو ما راواغېسته او په خپله خوله کې مې په غاښونو باندې پوره نرم کو. نو بیا مې حضور پاک مبارک له ورکو. نو هغې هغه مسواک ومږه. هغه مسواک یې لاس کې و چې روح مبارک یې لاړ. وی زما نه بختوره ښځه شته چې اخر وخت کې زما او د حضور پاک مبارک لاړې خدای یو ځای کړي دي. شیخة الحدیث، دا حدیث لوی استاذه او د قرآن لوی استاذه او د لوی صحابه کرام استاذه عایشه بیبي دا په خپله فرمایي. یو ځل بیبیانې د حضور پاک مبارک وګڼې، نو چې خلکو ته خو پته وه چې د نبي علیه السلام د عایشې بیبي سره زیاته مینه ده، د اختیار نه بعد حضور پاک ټولو سره یو شان محبت ساته، خو عایشې سره غیر اختیاري مینه طبعي د بعض انسان زیات دی. بیبیانو ورته عایشې نبی علیہ السلام ته ووی چې تا له خلک ډالۍ او تحفه راوړي، هله راوړي چې تا عایشې بیبي کرې. نو دې خلکو ته اعلان وکړه چې زه کمې بیبي سره یم ماله تحفه رالیږې، یوازې عایشې بیبي سره چې یم یوازې هلته مه رالیږې. غږ یې ونه کړ.
بیا دوی فاطمی رضی اللہ عنہ ته وی وی ته حضور پاک مبارک ته وایا چې خلکو ته اعلان وکړي ځکه چې د عائشې بیبي په کوټه کې نو خلک ډالۍ راوړي او چې نورو بیبیانو سره خلک نه رالیږي اعلان دی وکړي چې ټولو بیبیانو سره چې دیم رالیږي چې فاطمی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ته الوی نو حضور پاک ورته وی بچي لا توزینی فی عائشہ د عائشې په حق ما مخه کوه قسم دی وی چې نورو بیبیانو سره د چته ناستم وحی ناراضي او عائشې بیبي سره چې د پاغه صادر کې یوازې ملاستم بیا جبرئیل راځي وحی راوړي دا د هغې فضیلت او څونه هوښیاره وه یو ځل فاطمه رضی الله عنها ورسره ناسته وه اخو د حضور پاک لور ده چاوی ته غوره که فاطمه غوره ده رضی الله تعالی عنها حضرت فاطمه رضی الله عنها وی زه غوره یم عائشه بیبي ورته وی ولې وی زه ځکه غوره یم چې زه د پیغمبر علیه السلام د وجود ټکړه یم حضور پاک فرمایي فاطمه بزغه مني فاطمه زما د غوښې یو ټوټه ده فمن اغضبها فقد اغضبني چا چې هغه غوسه کړه نو زه یې غوسه کړم نو وی زه د حضور پاک د غوښې ټوټه یم نو زه غوره شم که نه شم ګوره دي هوښیارتوب ته وګوره دا ورته څه وی وی بېشک دا منم چې ته د حضور پاک د غوښې ټوټه بلکل منم په دې وجه ته ډېره خوښه او مونږ ته هم ګرانه او د الله هم خوښه او د حضور پاک هم خوښه وي خو په جنت کې به تا د علي صاحب لاس نیولې هغه سره به روانې او ما به د حضور پاک ګوته نیولې هغه سره به روانې دی څونه هوښیارتوب دی دی او نه وی چې ستا نه زه غوره یم وی جنت کې ځکه ښځې به په جنت کې د خپلو خاوندانو سره دا تاسو سره چې کمې ښځې دي په کورونو کې خدای دې مونږ او تاسو جنت ته سره د خپلو بیبیانو بوتلی کړي نو ستاسو دا بیبیانې د دنیا دا به د جنت د ښځو سردارانې به څونه حورې چې بنده سره یي د هغې ټولو مشره به ستا د دنیا دا ښځې ما یو ځل ترجمه کې دا خبره کوله مې دا ښځې به جنت کې در سره یي یو سړی راته وي د دې بلاګانو نه مونږ جنت کې هم نه خلاصېږو مې دا بال ته بلاګانې ني دا بال ته خشتۍ ښکلې به او ستا بیبي به په جنت کې نو څونه ښکلی جواب ورکوي وی بېشک زه منم ستا فضیلت د حضور پاک مبارک لورې د هغه د غوښې ټوټی خو په جنت کې به د خپل خاون علي صاحب سره یې د هغه ګوته به دې ونیولي او زه په جنت کې د رسول الله مبارک سره یم د هغه ګوته به مې نیولي بیبیانې ډېرې هوښیارې وي امهات المؤمنین ورته وایي د مسلمانانو میندې النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم د پیغمبر بیبي دا د مسلمان مور درونو نو دین چې څنګه د صحابه کرامو سړو نه خور شوی دی دغه رنګ دین د بیبیانو نه هم خور دی عائشه بیبي وګوره حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها وګوره حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها وګوره دا رنګ نور ډېرې بیبیانې دي ام سلیم رضی الله تعالی عنها دی د دین خدمت کړی دی او د حضور پاک مبارک نه حدیث زده کړی دی او قرآن زده کړی دی او د قرآن او د احادیثو پوهه حاصله کړې ده او بیا د امت ته رسول ده یو ځل ښځو حضور پاک مبارک ته شکایت وکړو وی صاحب دین د نه ټولو سړو زده کړو موږ له یو ورځ مقرر کا چې په هغه ورځ موږ درته راځو او موږ ته دین ښیې حضور پاک مبارک ورته یو خاص ځای مقرر کړو هلته به له نبي علیه السلام راته او شریعت به یې ورته ښو قرآن او حدیث به یې ورته ښو وروڼو اوس د ښځو علم زده کول یا د ښځو دین زده کول د هغې دپاره ګورې یو څو شرطونه دي ابن عامدین شابی رحمت الله علیه په شامی کې لیکلي دي د سړو په شان نه دي دا شرطونه پکې شته ښځه که په کور کې علم زده کوي ډېره ښه خبره ده د کیسټ په ذریعه یا د لوډ سپیکر په ذریعه یا د ریډیو په ذریعه ترجمه اوري یا د احادیثو درس ډېره ښه ده خو ښځه که بار ته وځي استاده ده او یا شاګرده ده هغې له یو څو شرطونه دي یو شرط پکې دا دی چې دا به په پرده کې وځي پرده کې به ځي دا یو شرط بې پردې به نه ځي دویم شرط پکې څه دی که سفر نږدې و لکه دروازې نه دروازې ته ځي اکثر دا زنانه په خپله محله کې د یو کوڅې نه بلې کوڅې ته ځي نو خیر دی که یوازې ځي یاره چې فتنه ني او که مزل زیاتو نو ذی رحم محرم هغه انسان به ورسره ځي چې هغه سره مستقل نکاح همیشه نه کېږي رور به ورسره ځي لار به ورسره ځي زوی به ورسره ځي یا خپل خاون به ورسره ځي د ماما زوی سره د ترور زوی سره د تره زوی سره لیور سره به نه ځي دا ګناه ده دریم څه دي دریم شرط دا چې کوم ځای کې دین زده کوي هلته به سړي نه اختلاط مع الرجال کو ایجوکیشن چې ورته وایي دا بني ځان له ښځې به سړي بني او څلورم د فتنې نه به امني
کچرته پلار او ته چا قتل یا فتنه ته جوړېدا بیا بمنوزي چې دا سلور شرطونه نو خدای د علم زده کولو د پاره او د علم د خودنې د پاره د کور نه بار موتیش زمانه داسې درونو چې د خزو فتنې ډېرې زیاتې دي نو د دین نه خبرول پکار دي زمانه داسې ده چې د خزو مفاسد زیات دي بربنټوب زیات شو بيدینی زیاته شو او خزه خود سلو جالونه دي د شیطانانو سړی په ښکار کوي نو پکار دی چې مونږ خزو ته علم وخایو دین ورته وخایو دغه مدرسې د دین د حفاظت ځای نه دي قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قرآن مونږ نازل کو حفاظت په مونږ کو نو حفاظت په سړوم کیږي او په خزم کیږي تابعینو کې سړو ته وګوره خزو ته وګوره تبع تابعین کې سړو ته وګوره خزو ته وګوره د دین یو لوی څه د خزو سره تعلق لري ابا خزز زده کوي او خزو ته بخي دغه رنګ حضور پاک فرمایي نذر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها واداها كما سمعها نو په دې نسونو کې د سړو ذکر کیږي خزه تابع وي کم سړی او کم خزه چې د حضور پاک یو حدیث ووري او یادی کې او عمل پیو کې نبی علیہ السلام فرمایي رب العالمین دی ولد خوشاله جون ورکی دعا وته کوي نو د جنکو د الکان او علم تعلیم زده کول چې څنګه ضروری دي دا رنګ د خزم دي دا تاسو خوش قسمت ہے چې تاسو په دې محله کې او په دې کلی کې د الکانو د تعلیم او تعلم سلسله شروع جنکو مولانا محمد شفیق صاحب را قصه وکړه ډېر جنکه مخکې فارغ شوی ډېر جنکه هغه قرآن هم زده کړ او علم هم زده کړ او په ناظره باندې هم پوه شوی دا خو تاسو لپاره خوش قسمتي ده چې په خپله محله کې داسې زنانه شته او داسې عالمان شته چې تاسو زنانه ته علم او دین زده کړي یعنی ډېر کلي او علاقې داسې وي چې هلته دا مدرسې نه خلک له څونه سفرونه کوي او څونه ورله ګرځي کوشش وکړئ ورونو خپل بچي چې کم نارینه هلکان دي هم د دین نه خبر کوي ګورئ کم بچی چې ستا دینداره شو دنیا کې به هم ستا په ښه راځي او آخرت کې به دې په ښه راځي او چې کم بچی ستا بېدینه شو دنیا کې دې په ښه نه راځي او په آخرت کې دې په ښه نه راځي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له یو سړی راغی شکایت یې وکړ وی صاحب زوی ووالمه وی زوی د څه شو ورشه مال یې راوله زوی یې وله راوسته چې یې راوست زوی سره یې غټ کوتک دی لکه د کټ د بازو عمره د دې سړي دا سر خوږو وینه ترې بهده زوی سره یې غټ کوتک دی خپې هم د خاورو څخه د خیرو ډکې دي خپې هم له خپې شلېدلې جامې او مخ او لاسونه هم د خاورو ډک هلکه ته مونځ نه کوې او دس نه کوې وی صاحب زه خو نه مونځ پېژنم او نه اودس پېژنم دا پلار دې دی او جي دا دې ولې والې دی وی صاحب زه خو په دې نه پوهېږم وی دا چې زه لوی شوم دې پلار دا کوتک هم راکړه او خره هم راکړل وی زه بوزه او د آخره سره وه په ځنګل کې نو د آخره بوزم کله شپې راځم او کله په دویمه درېیمه شپه راځم د آخره سره هم نه راته پلار مونځ خولی دی نه اودس خولی دی دغه ځم او راځم ډوډۍ خورم او خره بوزم او خره سره وی دا پلار دی ولې ووو وی صاحب د آخره چې زما کله په جګړه شي دا بیا نه خلاصېږي نو دې پلار راته چل خولی دی وی چې داسې چل کوه چې نه خلاصېږي دا کوتک اوچتوه او دا میان دی وله رابروه نو د آخره به ولګي نو یو به یو خوا تښتي بل نو زما د آخره چې کله په جګړه شي نو زه په میانځ کې کوتک راوبرو وی نوم دې څه دی وی جعل ګونګټ ته وی ګونګټ ته هلکه دا نوم دله چې اخی دی وی دا مې دی باباجي ښودی ظالمه تا دې زوی له جعل ګونګټ نوم ایښوده چې در پیغمبر د صحابي نوم دی یاد نو چې دا نوم دی وله کېښوده وی دغسې خرو وم یو خو تښتي بل وی نن چې کور ته رالم بیا او بابا مې په جګړه یو بل یې د ګریوان نه نیولي مور مې دې د ګیرې نه نیولې و ده مې مور د ګریوان نه نیولې وه چغې مې ووالې چې مه کوئ جګړه مه کوئ خوند یې نه کوو هغه خرو والا چل مې ورسره وکړ کوتک مې اوچت کړې میان له مې راوبرو د بدقسمتۍ له مې د پلار کپره ولګېد هغه عمر فاروق رضی الله عنه پلار ته ورته وایي وی دا نقصان ستا دی تا دې راوستلې جومات ته مسجد نبوي ته ده ته دې دا ویلي چې پلار څه ته وایي مور څه ته وایي د پلار څه حق دی د مور څه حق دی دغه ټول عمر په خره سره مونږ او دستې ورته نه دی ښولی نو څه غلطي ګورې زمونږ هم ده مونږ له پکار چې خپلو بچو ته دین وښایو قرآن ورته وښایو احادیث ورته وښایو د حضور پاک واقعات ورته ذکر کو د صحابه او اخلاق او د هغې په واقعاتو یې خبر کو دارنګې زنانه مونږ په دې خبر کو دا انتهایی ضروري دی دا به خبره کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته تا نه به خدای د دې بچو نارینه او زنانو د دواړو تپوس کوي دین دې ورته خولی دی که نه مونځ دې ورته خولی دی که نه پودس دې پرې کړي و که نه لور دې پرده خولی وه که نه د بې پردګۍ نه دې بچ کړی وه که نه که دا دې کړي ښه که نه کړي عذاب ته ټینګېږه دا شکر دی الحمدلله خدای پاک د ستاسو دې مدرسه کې چې دا جومات کې چې دا کمې مدرسې د هلکانو د جینکو دي دا دې خدای پاک دواړه کامیابي کړي
او چې څوک د دې خدمت کې مولانا محمد شفیق صاحب او د ملګري قاری صاحب او دغه رنګ زنانه چې کوم استادان دي کوم نگرانان دي هغه الله تعالی د دنیا او د آخرت خیرونه برکتونه ورکړي او تاسو دا محله او دا کلی دا د خدای پاک په دین باندې آباد کړي. گران و محترم اوریدونکو شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 372 نمبر کیسټ کې تاسو دا بیان مورد چې زنانو ته د علم ضرورت دا به تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سر فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کے دا ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر با هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12.